علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن د ویډیو د کمپریسر یا د سایز کمولو اپلیکیشن درته ښیم چې ډېر ساده او په ښه انداز جوړ شوی او ډېر اسانه د ایزي طریقې باندې ډېر کار ته ضرورت نه غواړي. نو راځو ډایرکټ د اپلیکیشن خلاصېدو ته پلی سټور کې میلاویږي. زه به یې د ویډیو په ډسکریپشن کې درته لینک واچوم. ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، ډېر اسانه ده او ډېر ښایسته هغه سایز یې ورته کموي. ویډیو ریزولوشن بیخي نه خرابوي، بیخي صحیح راځي. نو دغه اپلیکیشن ده سمارټ ویډیو کمپریسر. نو یو ډېر جالبه ښه اپلیکیشن ده. طریقه یې داسې ده چې خلاص به یې کوئ، دلته سلیکټ فایل ټو ګیټ سټارټ، دلته به هغه ویډیو راوالی د پلس هغه باندې. مثلا دلته ما مخکې نه هم ګوره دا ویډیو کمپریس کړې ده، مثلا دغه ویډیو که نه، دلته ګوره په دې ویډیو کې د 15 MB ده که نه، 15.3 او په دې پاس کې بیا چې ده 9.5 یا 9.5 سایز یې دومره لکه کم شوی ده که نه. نو ویډیو به راوالی، دلته ما څومره ویډیو هغه کړي که نه، سایز یې ډېر نه خرابېږي. دلته 99% لکه هغه یې که نه پاتې ده. دې کې که چېرې تاسو ډایرکټ هغه وکئ 90% کې ده، نو تاسو که چېرې 50 یا 50 ته یې راولئ نو دغه ویډیو سایز بیخي لکه نه خرابېږي، صحیح سایز یې راځي، هماغسې په خپله ډېر ښه اندازه کې راځي. ځکه دلته دغه بیټ ریټ دغه شی ده ډېر صحیح راځي، 306 KB پر سیکنډ ده. نو 50 نه تاسو که چېرې دا 50% کوالټي ورته انتخاب کړئ نو دا بیخي ویډیو هغه ریزولوشن یې نه خرابوي. بل دلته دا میډیم ده که نه، کمپریسینګ سپیډینګ، دې کې څه هغه مه کوئ، دا هغه نه ده، دا هم په خپل حال پرېږدئ. او کوم داسې ده دا هم په خپل حال پرېږدئ، ځکه دا کوم موبایل دا کومه ویډیو ده دا په همدې هغه کې خپله دلته تیار ترتیب کېږي، څومره هغه باندې پکسله کې پرته ده. نو دا دې په همدې حال همداسې پرېږدئ. صرف دغه 90% یې دلته وي، هغه تاسو د 50 ته راولئ. 50 کې صحیح سایز راځي، کمیږي هم ګوره دلته اوس هغه 14 نه بېرته راښکته کوي هغو ته 9 MB ده. ځکه که موږ دلته وګورو د دې د دې سایز چې ده هغه اولینی خپل سایز چې ده 15.1 MB ده، او دلته چې کمپریس یې کوي 50% نو 9.5 راځي. چې تاسو نور هم کمپریس کوئ هغه ګوره سایز یې هماغسې کمیږي، که اخري راولي 15 MB ته راځي، خو دی بیا دا سایز بیخي لکه جړ بړ ښکاري، صحیح نه ده. نو 15.50 دا 50 چې ده دا یې ډېر ښایسته کوالټي برابروي. نو هغه 15 نه 9 ته راوسته. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، ساده، ډېر کار نه غواړي. نو مکمل نور د یو شي سره هم کار مه لرئ د ورسره، که صرف همدغه یو هغه کموئ سایز یې صحیح کېږي، نور صحیح جوړوي. نور به دلته بیا راسم دا کنورټ به ووایي چې دا هغه ته جوړ شي. دلته که کوم نوم ورکوئ ویډیو که کوم نوم وي که نه نو هغه به خپله ورکوي نوم، خو که دا خپله دې نوم ده نو دا به اوکې کړئ. دلته دا ډېر وخت هم نور کمپریسر مثلا زیات وخت غواړي، بیخي ټایم هم پکې زیات غواړي. دا چې ده ډېر تیز ده، زر یې کنورټ کوي، کمپریس کوي. نو ډېر ساده ښایسته اپلیکیشن ده، سایز یې ډېر اسانه جوړوي. ما ارزښت یې ډېر راکړی، خو دا ډېر شوقي هغه ده.
ډېر زر یې جوړوي، ډېرې کوالټي سایز یې کموي او کوالټي ورته ډېره ښه برابروي. نو په دې هیله چې اپلیکیشن مو خوښ شوی وي تر خپلو ملګرو یې ورسوئ. دا به کمپریس یو بیا به وګورو څومره یې دا هغه کړی ده. بس دا کمپلیټ شو. اوس که چېرته یې وګورئ دلته دا ګوره راغلی ده. ما یو ځلې مخکې هم کړی مثلا دا، خو اوس هم دا نه وایم، اوس که دې هم دا سایز وګورو. سایز که چېرته ورګوره دا 9.153 کې بي هغه ده ام بي ده. نو 15 هغه اولنۍ خپله ویډیو چې دغه 15 ده او دا کمپریس نه وروسته دا چې ده 9 ام بي ده. اوس مثلا سایز کې وګورم که نه، لکه دې لیکنه که نه بیخي جړبړ نه ښکاري، ما ښایسته کوالټي کې ده، دومره ډېره سایز نه ده خراب کړی. 50% کې مونږ دا کمپریس خپله که چېرته اولنۍ خپله ویډیو وګورئ دا 15 ام بي که نه، نو دې هغې په رقم خو نه ده، خیر دومره لکه فرق یې نه ده ورکړی. ام بي کې فرق ورکړی، نو سایز کې ډېر فرق نه ورکوي. نو که تاسو چېرته هر چېرته کمپریس کوئ نو 50% باندې کوئ، انشاءالله بیخي ویډیو ډېره جالبه ښایسته راولي. مثلا دا ویډیو ما یو په کمپریس کړې ده، دلته که چېرې سایز وګورئ دا یم 50% کړی و، 370 ام بي نه تر 230 یا 50 ام بي ته راوستی، خو ګوره سایز یې بیخي دومره بیخي نه ده خراب کړی، ډېر اعلی کوالټي باندې ګوره ښکاري. څه وخت 100 یا 130 یا تر 200 پورې دا ام بیانې کمه کړې او سایز یې نه ده خراب کړی. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن ده، ملګرو ډاونلوډ یې کړئ، اسان هم ده او ښه اپلیکیشن ده. د تېرې ویډیو چې کومه اوس ریکارډ کړه دغې هغه درته ښیم چې ما دا بیا کمپریس کړه. نو مثلا دلته که وګورو که نه، ما چې کوم سکرین ریکارډ وکړه ده 9.5 منټه ده، نو سایز یې وټول 228 ام بي ده. بیا ما کمپریس کړله په 50% کې، ګوره دلته 50.7 ام بي شو. نو داسې وخت مثلا 200 یا 190 ام بي فرق ورکوي، 180. نو دومره یې سایز کم کړه او ویډیو به مو اوس وګورئ چې ویډیو دا څومره کمه سوې ده. اوس مثلا د سکرین ریکارډ ویډیو خو دا ده، دلته یې دا نوم هم تاسو ګورئ دا. نو سکرین ریکارډ ویډیو چې ده دا سایز ګوره دلته ښیي چې 227 ده، صحیح ده. او که چېرته یې اوس مثلا چالانه کړو ډېر صحیح سایز راځي، نو سایز یې همداسې ده. ورته ګوره موږ چې کمپریس کړې ده دا ویډیو ده که نه، نو دې سایز که وګورئ څو 50.6 نو دا هم چې موږ چالان کړو هماغه لیکنې مثلا یا دا ایکنه ورته ګورئ هماغه یو شان دي، بیخي د زیات فرق یې نه ده کې راوستی. دا ګورم هماغسې صاف ښکاري او بیخي زیات فرق پکې نه راولي. نو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، زه یې ډسکرپشن کې دا لینک اچوم او ډاونلوډ کړئ. خو په دې شرط چې لومړی مو پلی سټور جوړ وي. نو پلی سټور جوړ کړئ، دا لینک ووایي او دغه ډاونلوډ کړئ. ډېر زبردست اپلیکیشن ده. د نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل در سره شیر کړئ.